شروع شنو خلق پجڑا شوئی سورت یاسین یو تشورو کو جو عمری نو سورت یاسین اسی روزانه وایا سارا ما خام چې چا سورت یاسین اوی د شپو دروازه ټول کارونو الله زی موار دي کارونو ولا ټول الله آسان کی سحرم وایا ما خام وایا دا قران په تلاوت کې ډېر وی برکات ما خام سورت واقعه وایا سورت ملک تبارک الذی وایا هم به دنیا خشي هم به آخرت خشي دا دنیا چې څومره کمې دی تبارک الذی او سورۃ واقعه چې دی ویلا سورۃ واقعه کې دنیا له خشلا تبارک الذی کې د قبر او آخرت خشو نو نور د خدای نه څغواره چې هم د دنیا خشو هم د آخرت خشو بعض مخلوق له ډیره اوچته درجه ورکړې ده او بعض له داغې نه یو کوټه کمه درجه څوک د الله ډیر خوښ دي څوک لږ او څوک د الله ناخوښه دي بدیشی اوس دا درجات ورکول دا الله خوخه ده دی کې د مخلوق خپل څه اختیار نشته دی چې په خپل اختیار باندې یو بندا یو مخلوق ځان اوچت کی دا الله خوخه ده که اوچتای در ترقی ورکي وربکه کنيسو سکولی نشي پکې ازمکه و اسمان دا اللہ مخلوق دی ازمکه افضل دا او که اسمان افضل لی بعض عالمان وی دا اسمان بہتر دی وی ذکر چی پا دی اسمان کی دا گناہ کار نشتا دا گناہ خبر پاکی نشتا دی ہر وقت دا اللہ پاک ذکر دی و حمد و ثنا دا اسمانوں کے فرشتی دی و عبادت کئی نافرمانی نشتا نو اسمان بہتر دے او پزمکه کې خو ګناهونه دي شرونه فتنه فسادونه دي او بعض عالمان وایي نه اسمانونه بهتر نه او زمکه بهتره ده ځکه چې د الله په مخلوق کې د ټولو نه بهترین مخلوق ښکلي پیغمبران دي او پیغمبران ټول په زمکه دي چې دا پیغمبران پزمکه الله پاک پیدا کړی نو د زمکه درجه اوچته را د اسمان نه زمکه افضل را پیغمبران پکې پیدا شو او پیغمبران وفات شو د زمکه کې دفن شو دا افضل را بیا په دې زمکه کې مختلف طبقې دي د زمکه حصې دي نو کم ازمکه پکې بیا افضل را او کم افضل نه را نو مکه مکرمه یو ډېر بهترین ښار دی د مکې مکرمه ازمکه دا د ټولو ازمکو نه افضل ده ځکه پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې پیدا شو زلمی شو پیغمبری ورته ملو شلا او 14 کال د نبوت زمانہ مکه مکرمه کې پیغمبر علیه السلام تیر کړ 53 کال عمر مکه مکرمه کې پیغمبر علیه السلام تیر کړ خو د کافر ظلمونه زیات نو د الله په حکم باندې د مکه مکرمه نه هجرت وکړو کله چې هجرت کړو په دغه شپه د مکه ښار ته وکتل او مکه پسې اوجړل افضل را بلکې دا د عرش نه هم افضل را ځکه چې د دوالو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود مبارک ورپورې لګېدلی دی دا غزمکه افضل را اول بیت الله شو بیا مدینه منوره شو دریم بیت المقدس شو د شام په علاقه کې مسجد العشار ورته وایي دا څلورم نمبر جماعت دی په ټوله دنیا کې هغه دین وروسته بیا د ټوله دنیا جماعتونه دي دا د بیت الله زیلې دي خوري شي ناخوخ ازمکه دا الله لپاره هذا بازار زمکه ده
دا بازار زمکه ناخوخه ذکر ده چې په هغې ټوله ورځ د دنیا کاروبار کېږي او د دنیا په دې کاروبار کې اکثر خلک دروغ وایي په دروغه قسمونه خوري یو سودا به په 10 روپۍ راوړي نه وي دا مې په 10 راوړې ده او دا ستا خاطر د سر په سر به وړي او 10 کې روپۍ هم دنه نه ګټل په 10 یې راوړې په 10 یې ورکړه قسم هم پکې وخوري نو دغه ځای کې د الله ذکر نشته په بازار کې د الله ذکر نشته دروغ پکې شته قسمونه پکې شته نو بازار د الله ناخوښه دی جماعتونه د الله خوښ دي ځکه چې په دې کې ذکر د الله کېږي دنیا چې الله جوړول نو اول یې د بیت الله ځمکه پکې جوړه کړې ده ځمکه د بیت الله اول جوړه شوله واپسې نور ځمکه جوړه شوله بیا په دې ځمکه چې آبادي کېدله نو حضرت آدم علیه السلام لومړنی جومات جوړ کړی بیت الله ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین نو اول بیت الله جوړ شوی دی 40 کاله پس بیا بیت المقدس جوړ شوی دی رسو بیا د دنیا دا ټول جماعتونه په نمبر باندې جوړېدل نو جماعت د الله څخه خوښ دی چې دی کې د الله بندیان راځي او د الله پاک عبادت پکې کوي د جماعت احترام د الله په نظر کې زیات دی څوک چې په دنیا کې د جماعت آبادی کوي ټول جماعت جوړي یا په جماعت کې لږه حصہ اخلي لږ شانته کار پکې کوي نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې من بنا لله مسجدا چا چې د الله د رضا لپاره مسجد جوړ کړو من بنا لله د دنیا لپاره نه چې دا خلک را تخوي د نوم لپاره نه لله د الله د رضا لپاره جماعت جوړ کړو بنا الله له مثله بیتا فی الجنت الله بدل جوړ کی د دې په مثل په جنت کې بوله کور جوړ کی بنا الله له الله به جوړ کی دلا مثله دا چې دنیا کې څنګه جوړ کړی دی د قشانته بیت یو کور فی الجنت په جنت کې اوس دې کې سوال راغلی یو حدیث مبارک کې خراغلی کړه مرغه د جال او مرجمات دی جوړ کړه دغه سي جماعت بدل الله جوړ کیو دا څه د کور په جوړ کی جنت کې نو د جنت کورونه خو ډیر زیات اعلی دي او که په جنت کې چاته دومره ځای ملوشي چې د امسا سوکه پکې لګي نو دا د ټولې دنیا نه افضل دی د دنیا د خپل محلاتونه دغه ځای افضل دی چې د امسا سوکه پکې لګي نو چې تا په جمعه په دې دنیا کې د مرغې د جال عمر جمعه جوړ کړو الته تعالی د مرغې د جال عمر جو کې مثله لفظ راغلی دی وینه دا خبره داسې نه ده دا مماثلت او یو شانواله دی کې نه دی چې تا دنیا کې څومره کور جوړ کړو الته دلته مرله کې جوړ کړو الته بم درله مرله درکې دلته جیرب کې جوړ کړو الته بم جیرب درکې نه داسې نه دا مثله لفظ دې کې ستا اخلاص ته الله ګوري چې تا په څومره اخلاص باندې په جمعات کې کار وکړ اقمر بدل بتاله الله درکې ستا د اخلاص مطابق بدل درې ملاوي دا څنګه چې دلته تاسو نه جوړ کړو دنیا کې اکثریت خلک غریبانان دي روغ جمعات یو کس نشي جوړول یو کس پکې 1 روپیه لګي بل پکې لسو لګولې بل پکې شلو بل پکې زرو لګولې زدينه هم ډېر لګي اچھا پکې د پیسې وسنه کې د اصل په اخلاص مشوره ورکړه چا پکې ورځ مهنت مزدوري وکړه چا پکې ګلکار مزدور ترکانو او غیره له چې ډوډۍ راوړله دا ټول داسې لکه چې د خلکو جماعت جوړ او اری اولاد دې ټول جماعت د اخلاص برابر په جنت کې الله پاک ځای ورکړي
من بنا لله مسجدا چا چې د الله رضا لپاره مسجد جوړ کړ نو بنا الله له الله به جوړ کړي د لپاره مثله د دد په مثل باندې بیتن یو کور فی الجنت په جنت کې. زمونږ د غریبانو خلکو اکثر په دې پټو کې یو پټې غوندې دونکاچه جوړه کو او په هغې دونکاچه باندې واښه ویل کو او غیر چاپېره سې وړه پوله د خټې ورته جوړه کو بس دا جومات دی. کله په سفر جوړ شو کله په سفر جوړ نشي وی دا جومات دی د لارې په غاړه جومات یو خلک ځي راځي هغه واښه هم دومره زاړه شي چې ډېر بېکاري خو خلک په هغې کې لمونځ کوي خو دغه ځای ته څوک سره د سپلو نه ورځي. دغه ورکوټي جومات کې په پټو کې د لارې په غاړه چې نوم د جومات ورپورې شو دغه ځای ته هېڅوک د سپلو سره نه ورځي. د مسلمان په زړه کې د دغه ځای احترام دی. نو په ظاهره خدا بېکاره غوندې ځای دی څه ډول ډالې نشته دی کچه ځمکه ده په باران کې پکې ودرېدې نه شي خپېرې لمدېږي که جرابېږي هغه د استو شو دی. اوس د دنیا محلات وګوره یو لوی مالداره سړي یو ښکلې محلې جوړ کړي ښکلې قالین پکې وي سره د بوټانو پکې پخپله هم ګرځي او چې میلمه ورشي نو هغه هم پکې د بوټانو سره ګرځي. نو د یو عالیشان محل احترام دومره نشته سره د سپلو خلک پکې ګرځي او دا د پټو په منځ کې چې ورکوټې غوندې دی د جومات په نوم دی دغلته کېړو سپلو سره څوک نه ورځي. او یو ډېر خشته محل هغې ته جنابت کې سړی ورتلی شي په پلیتۍ کې ورتلی شي د یو لوی خان محل دی د بادشاه محل دی په جنابت کې پکې ګرځېدی شي ګناهګار نه او دا د جومات په نوم چې ځمکه ده دې ته جنابت کې نشي ورتلی دی په دې دنیا کې ادب او احترام دی د جومات. نو څنګه چې د دنیا په کورونو کې د جومات د آبادۍ احترام کېږي نو په جنت کې چې کوم قیمتي محلات دي هغه قیمتي محلاتو کې چې د جومات په بدل کوم محل چاله ورکړی شو هغه به د ټولو نه زیات قدر او عزت والا وي. جومات ته چې راځئ نو د دې جومات خپل آداب دي. د جومات آداب چې کله جومات ته راځئ نو سوچ فکر وکړه چې تا سره څه بدبو خو نشته دی. کم بنده سره چې بدبویي وي نو هغه د جومات ته نه راشي. اوږې یې خوړلې ده پیاز یې خوړلی دی ګوپي او مولی یې خوړلې ده او دی جومات ته راځي دی خو په ځان پوهېږي نه خو چې خوا کې ورسره څوک یو دی خبرې کې او دی ساه اخلي دی پرشېږي را پرشېږي نو خواشه دوه درې کسان یې په غم اخته کړي وي بوی بد لګېږي. نو دا بدبویه څیزونه چې چا خوړلي وي دی د جومات ته نه راځي. دا د جومات د ادب او د احترام سره مخالف خبره ده منافي خبره ده. نو بدبوه جومات ته راوړې نه. په جومات کې د خاورو تیل مه بلوه پخوا بجلی نه وه نو خلکو به د شړشمو تیل په جومات کې لګول. شړشمو تیلو ډیوې به وي باتۍ به لګېدلې وه او هغه تیلو باتۍ به رڼا کوله جومات کې او اکثر به زنانو جومات ته چې دا تیل لېږل او منښ ته وی کوله دا به همدې له کول چې په دې باندې په جومات کې ډیوه بلې شي. د جومات د ډیوې دپاره به تیل را لېږل جومات ته جمع کېدل به هغه تیل به بیا استعمالېدل. بیا وروسته خاوره تیل شروع شو نو د خاوره تیل د دې بوی خراب دی. عالمانو لیکلي چې په جومات کې به د خاوره تیلو ډیوه او لاټین نه لګي که دې بوی خراب دی تا تم تکلیف دی خو فرشتو تم تکلیف دی. کم بنده باندې داسې مرض لګېدلی وي چې د هغه نه بوی ځي هغه بنده د جومات ته نه راځي دی د کور کې لمونځ کوي دی مجبور دی دی معذور دی دی د کور کې لمونځ کوي. جومات ته چې راځي
نو 2 رکعاته نفل منځ به وکړي 2 رکعاته نفل دیته وایي تحیة المسجد د جماعت شکرانه ورته پښتانه وایي د جماعت شکرانه تحیة المسجد اوس دا تحیة المسجد به کله چې مکروه ټیم نی نو تحیة المسجد به وکړي لکه د سهار بانګ ویلې شوي ده ته منزله راغلې نو دغه وخت کې ستا نفل مکروه دي نفل مه کوه د لوړ خطو پورې نفل مکروه دي دا نه کېږي لفظ دا غلط دی خلک نفل نه کېږي نه نفل مکروه دي نو چې نور ښه صفا شو اشراق منځ روا شو نو دغه وخت کې بیا نفل وغیره کېږي نو د سهار د بانګ نه د نور صفا کېدو پورې ټیم کې تحیة المسجد اجازت نشته البته که څه د سهار منزل رالی و سنت کې یا د فرض منځ کې او ته راغلی نو په زړه کې نیت وکړه چې دا د تحیة المسجد نیت مې پکې دی هم دا فرض یا سنت کومه هم دا تحیة المسجد دی منځ یو د ثوابونه دی په دوه د تحیة المسجد نیت پکې وکړه نو هم به د سنت شو تحیة المسجد شو هم د فرض شو تحیة المسجد شو نو تحیة المسجد دغه وخت کې مه کوه ماسپخین پانګ نه لږ مخکې راغللی او د انور په تندي دی تقریبا یو 10 منټه مکروه وخت دغه وخت کې وي نو دغه مکروه وخت کې هم نفل تحیة المسجد مه کوه که رستو راشي نو تحیة المسجد به کې د ماښام منزل راغلی نو مازدیګر فرض لمونځ چې چا کړي وي نو تحیة المسجد نفل دی نشي کولی نور چې زیړی شي نو دغه وخت کې نفل جایز نه دي مکروه دي نور هر وخت چې جماعت ته راشي نو تحیة المسجد به وکړي مسلمان چې جماعت ته راشي نو دی به جماعت کې تنګېږي نه دا د زړه به خوشحالي لکه کب چې په اوبو کې خوشحاله وي نو دغه شانتې به یو مسلمان په جماعت کې خوشحاله او منافق سړی په جماعت کې داسې تنګېږي لکه یو مارغه دې رونی او پنجره کې دې دننه که نه هغه ټوپونه وایي نو په هغه ټوپونو کې د پنجرې د سیخونو سره دا سر یې لګي نو ګنجي شي کب په اوبو کې خوشحاله دی مؤمن په جماعت کې خوشحاله دی مارغه پنجره کې خفه دی منافق جماعت کې خفه دی په جماعت کې ادب دار چې راغلی نو ذکر فکر کوا تلاوت کوا الله یادوا د دنیا خبرې په جماعت کې مه کوه بعضې بنده له مانځه نه لږ وختي راشي نو ګیر چاپېره ګور نو په زور ځان ته بنده متوجه کړي لږ دی خوا رانږدې شه که نه راځه چې ګپ ولګوو ګورې جومات ته ګپ ځای نه دی جومات ته ګپ شپ لري هېڅوک هم نه راځي ځکه بنده جومات ته راځي ثواب لا او چې کوم بنده ګپ شروع کړو نو ځان له انتهایی خطرناک کار وکړو په لومبي ځل چې په جومات کې خبره شروع کړي بنده د دنیا خبرې وی فرشته ورته ډېر په نرمۍ وایي اسکت یا ولی الله ای د الله دوسته چپ شه که دې چپ شو خو ډېره ښه ده او که چپ نه شو نو دا فرشته په دویم ځل ورته وایي اسکت یا عدو الله ای د الله دشمنه چپ شه ګوره ولې ورته د الله دوسته چپ شه چپ نشو اوس ته د الله دشمنه چپ شه دا بنده جماعت ته راته نو د الله دشمنۍ نه راغلی کم لیبل پې ولګېده عدو الله د الله دشمن نو که چپ نشو نو په درېیم ځل ورته فرشته خیرې کوي اسکت لعنت الله علیک د الله لعنت دی وي په تا باندې لعنت خو په شیطان او په کافر ویلي کېږي د لعنت معنا د الله د رحمت نه ډېر لرې کېدل نو بنده راغلی دی چې جومات کې لمونځ کوم او الله رضا کوم دې د الله د مهربانۍ نه څومره لرې شو خیرې ورته فرشتې کوي د فرشتو خیرې خامخا لګېږي منلي کېږي قبلېږي نو فرشته ورته خیرې کوي نو چې جومات ته راشي نو د دنیا خبرې به نه کوي
گپ شپ چلے نہ دا جماعت کے سوک لگئی نا منظ نفل فرض ادا قضا یا ذکر قرآن شریف تلاوت دیکھ لے مشغول لی اور پا جماعت کے دروکشی چیز اعلان تے کمیں پورے لوڈ سپیکر نی نو جماعت پا امنی او کم جماعت تا چے لوڈ سپیکر رو رسیدو نو بیا دا گیر چا پیر علاقے اعلانو نبوت راشی او که اعلان نکی نو استاز نا خلق خفکی گی بیان استاز اعلانو کا استاز ضریف سو کی وسرا کل استاز بے وسوی وسی رسینا مسئلہ کیسو کے منینا ازار گناہ زمان دا غالی خوئے گا دا دول از لورتو بم لرخو چه ازار گناہ زمان دا غالی نو پا جماعت کے اعلان دا رکشوی سیز روان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه پا جماعت کے چا دا رکشوی سیز اعلان اوکو وطا اوائے چه خلیلے پیدا نکی نو که تکڑا سڑی نو مخامق وطا اوائے چه خلیلے پیدا نکی او که یریگی نو خیر دے پٹو اوائے که جگڑے نو یریگی نو پٹو اوائے چه خلیلے پیدا نکی اور دا تجارت اعلان پا جماعت کے اغشتل و خرسول دام ناروان او اعلان بم نکے چه خدای موبا خفلانی زی تفلانی سودا راغلے دا او پا دون نرخ دو ارزان دو بل زیدہ سے نملاوی قادی کوئے کنی تاوان بو کے ارمان بکوئے او پا جماعت کے بدا اعلانم نکے چه فلانے سودا راغلے دا او پا جماعت کے اغشتل و خرسول بم نکے کسوک پا جماعت کی خرید و فروخ کئی نو دتا دو آیا چه خدای دے پاکی گش در نکی جماعت تبا گندہ سیز روینا باز بندہ پدے باران پدے خطو کی چراشی نو دا جماعت جیبان دا اخپیرا کاگی و دا خطی دا سپلون لے گئی نو دا خطی و گندگی جماعت تروڑل دا گناہ دا بے ادبی دا پا جماعت کے با پوز سوینا پا جماعت کے با نسوار غرزینا بلغم دے خلی لرالی جماعت کے بے اولی نا پخپل صادر پا پلو باندے پا رومال باندے جیب کی ٹائلٹ پیپر وغیرہ پر پاگی کے واقلا وہ جماعت کے بے غرزے نا پوزا کے با گوتے نوے چسو پروبا سو پا گوتے عمرو پا جماعت کے او غرزے دا سیزن دا جماعت سر مناسب ندی دا مڑی اعلان پا کسن گرے نو دا مڑی سادہ اعلان جائز دے سادہ اعلان جائز دا حبش و بادشاہ نجاشی او وفات شو پیغمبر علیہ السلام تا پا معجزہ باندے اللہ خبر ورکو صحابہ کرامو تے پا مسجد نبوی کی دا غدا مرگ اعلانو کا اصحابہ وفات شوی دے بیا دا مسجد نباہر روت المسجد نبوی سرخوا کی جنازگاہ اگر جنازگاہ ترا اوتل او جنازه اکرلا او دغه جنازه پیغمبر علیہ السلام تا مخامخ کاریدا دیتا غائبانه جنازه ذکر نوی چه مخامخ کاریدا پیغمبر علیہ السلام لیدا نو پا مسجد کے دغه اعلان شو ترمذی شریف کری چه پا جماعت کے جنازه اعلان جائز لگی پا یوزے کے اعلان جائز دیوی کو او بل دے کی ویلی ناجائز دی دا دے دوالو حدیث پا منز کے تطبیق او یو شانوال دا دے عالمان لکی یو سادہ اعلان کی گی ندا دیوشی خدا دوم دام سر چکم اعلان کی گی چه فلانے چرنا غصر فلانے ڈگری دو فلانے ڈگری دو دا فلانی خپل دو دا فلانی خپل لے او بیشمیر نمونو بار بار اعلانونا دقا اعلان ناروالے پا جماعت کی ما خام ملانو کا ما سوطن ملانو کا سار مانزن پس ملانو کا او بیا نالن بجے کی جنازے وارشتا بیا اعلانمو کا دا دومر اعلاننا دا ناجائز دی او یو سادہ اعلان جائز دی
او دونه خلکو ته ووایه چې هغه خو یې پیژني که نه نو بعضې خلک یې څوک یې پیژني نو سوزکې به هم ګرځي لوډ سپیکر پې لګېدلی او غیر چاپېره اعلانونه په خپل محله کې هم څوک نه پیژني او پسې داسې یو نوم دی یو رواج د خلکو شروع کړی دی نو دغه اعلانونه نه بهر جایز دی او نه په جوماتونو کې جایز دی نو جومات قابل احترام ځای دی دې سره چې د چا تعلق وي نو ته د ده د ایماندارۍ شهادت کولی شي حدیث مبارک کې راغلی دي چې کوم بنده د جومات خیال ساتي د جومات آبادی کوي د جومات حفاظت خیال ساتي ته د ده د ایماندارۍ شهادت کولی شي د جومات کې به منځ هم کې تلاوت به هم کې ذکر به هم کې د جومات د صفایۍ خیال به هم ساتي په جومات کې چې کوم ځای کې یو شی په نظر بد راځي او تا ولیده هغه د جومات نه په خپله لرې کې بل ته به نه وی بعضې جوماتونو کې امامان کمزوري حالت کې او مقتدیان یې د نوکر په مثال ساتي استاذ دغه ځای ګنده دی ورشه دا لږ جارو کا استاذ دغه ځای ته لږ خیال وکړه او کوټه ساسي استاذ دغه ځای ساسي استاذ به ټاټکې راوالي او چاري به راوالي او خاوره به راوالي بیا به د هغې مرمت کوي امام د جومات مشر وي او په کور کې چې څنګه پلار مشر خلک یې قدر عزت کوي نو داسې په دې قوم لازم ده چې د امام به خیال ساتي که هغه یې ورکوټې الف او علم